الله دا الله دوست. ابراهیم علیہ السلام ته بسویل خلیل الله دا الله دوست. نو حضرت ابراهیم علیہ السلام یو بیبی و داغی بیبی نومو حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہ. دا حضرت سارا چې دی اول کی بچی نو. نو بیا حضرت ابراهیم علیہ السلام ته بل د یو بادشاہ یو لور ملو شوله چې د هغې نوم حضرت هاجره او د هغې حضرت هاجرې نه الله جل شانه حضرت ابراهیم علیه السلام ته زوی ورکړلو. الله ورته څه د زیر راولېږلو چې ستا به د دې هاجرې بیبي نه زوی پیدا کېږي د هغه به نومي حضرت اسماعیل علیه السلام. نو حضرت اسماعیل علیه السلام دام پیغمبرو او پلار حضرت ابراهیم علیه السلام هم پیغمبرو. حضرت ابراهیم علیہ السلام دا خپل بچی حضرت اسماعیل علیہ السلام دا ورکوټه ماشومو دغیږي ماشومو دغیږي دا پي ورکون کې ماشوم مور به ورله پي ورکول ډیر ورکوټه. والله جل شانو حضرت ابراهیم علیہ السلام ته حکم وکړو چې تر دا خپل بچی او دا خپل بیبي واخله د فلسطین روان شو لاړ شي تاسو سره مکی معظمی تا. حضرت ابراهیم علیہ السلام دا اللہ پا حکم سره ګوره را روان شو خپل بیبیم را روان کړلو دا خپل بچیم ور سره ځان سره څه خوراس کاک اوبه وغیره دا را واغستی او را روان شول پیاده سفر وی. نو په ډیره زمانه کې سردی را رسیدل مکی معظمی ته. چې مکی معظمه ته رسیدل نو په مکه مکرمه کې د صفا مروه دو غرونه دي یو ته ویل کېږي صفا بل ته ویل کېږي مروه. دا هغه زمانه کې ډېر لوی اوچت اوچت غرونه او د دې صفا مروه د دې غرونو ترمنځ څه دی د زمزم د کوی هغه چینه هم ده. اوس خو هغه غرونه ختم شوي دي چې تا به کتلي اوس خو صرف نښې پاتې دي صرف نښې پاتې شوي هغه غرونه تراشلي دي. نو حضرت ابراهیم علیہ السلام دا خپل بچی چې دی حضرت اسماعیل علیہ السلام او دا بیبی دا الله په حکم یې پرېښودل او بیبي ته هغه خوراس کا کې ورته پرېښودو او حضرت ابراهیم علیہ السلام ته الله وی چې دی پرېږدي واپس د خپل کلي ته. هلکه ګران کار دی او که نه دی؟ بیبي پرېښودل بچي پرېښودل او الله ورته وی شابه بیا واپس د خپل کلي ته. حضرت هاجره بیبي چې دی حضرت ابراهیم علیہ السلام ته آواز کوي دا تا مونږ چاته پرېښیو تا مونږ چاته پرېښودلو. حضرت ابراهیم علیہ السلام شاته ورته نه ګوري بس بر اسمان طرف ته د اشاره وکړله ما الله ته پرېښودی الله ته مې وي څه دې پرېښودی. حضرت ابراهیم علیہ السلام را روان شولو. حضرت هاجره بیبي او حضرت اسماعیل علیہ السلام دی سلور غرونو کتابونو لیکلي چې سلور غرونو د دې سلورو غرونو ترمنځ سره دی پراتو. داسې نه چې بس داسې یو ځای سلور غرونو لرې لرې فاصله کې غټ غټ سلور غرونو او هغه سلورو غرونو ترمنځ سره دی پاتې کېدل. دی سره چې کم خوراک کاکو کم اوبه وي کم خوراک یې ځان سره راغستو هغه ټول ختم شو. چې هغه ختم شلو حضرت اسماعیل علیہ السلام ماشومو دا ماشوم چې دی خوراک غواړي پی غواړي غټ به ګزارو کی ناره به تیره کی لوګه به تیره کی ماشوم خو ګزاره نه شي کولی جاړي فریاد کی. نو حضرت هاجری بیبي ته خوراک نو ماشوم ته پیم نو حضرت هاجره بیبي چې دی هغې به تالاش شروع کو چې زه چېرته خوراک وګورم. تالاش پې کولو نه په دغه زمانه کې په دغه ټیم کې په دغه زمانه کې دغلته نور څه قبیلې وغیره نه وي نور خلک نو صرف او صرف د دې غرونو ترمنځ یو حضرت اسماعیل علیہ السلام یو مور حضرت هاجره بیبي او دا هاجره بیبي چې دا د خپل بچی د خوراک د تالاش لپاره د خپل ځان د خوراک د تالاش لپاره داسې به د صفا د غر ته وختله. نو چې د صفا د غر ته به وختله نو بیا به داسې راکوش بیا به د مروه د غر ته وختله. نو چې کله به د هاجره بیبي د صفا د غر ته به وختله علما وی چې داسې به وختله دې دپاره چې څه خوراک پیدا شي. نو دا ماشوم بچی به د نظر نه پناه شو. نو چې دا به ماشوم بچی به د نظر نه پناه شو نو دی به داسې راتېزه را منډه به وواله څه به یې وکړه لکه منډه به وویله چې ماشوم بچی مې د نظر نه پناه شو هغه لاندې داسې په ځمکه کې ایښودی.
نو بیا به د مروه غر ته وختله. اوه پیرې چې د هاجره بیبي دا سترې دا وختله. په اوومه پیره چې دا څنګه ختله د مروه غر ته، چې بیا راکوشوله چې ویې کتل حضرت اسماعیل علیه السلام ماشوم جړلې. نو ماشوم چې جاړي نو دی د خپېټه کوي. نو یو څوک وایي بعضې علما وایي چې حضرت اسماعیل علیه السلام د خپېټه کولې او د دقې نه څه دی الله جل شانه دغلته په خپل قدرت سره د اوبو یو چینه راښکاره کړله. په خبره پوه شوې. او څوک وایي چې حضرت جبریل علیه السلام الله راولېږلو او حضرت جبریل علیه السلام په خپل وزر سره غځې وکنه د هغې نه سرې د زمزم اوبو دا چینه راښکاره شوله. واورئ جي نو هاجري بیبي چې څنګه وکتل چې دا خو اوبه دي چې څنګه راله ډېره خوشحاله شوله او خاورې راچولولې خاورې او د اوبو ته ګیر چاپې راچولې. نو دا په عربۍ کې ورته به وي زمزم مطلب دا چې ودرېږئ اوبو ودرېږئ جمع شئ اوبو. نو اوس د اوبو ته څه ویلې کېږي لکه د زمزم اوبو ته ویلې کېږي. او دا اوبه ډېرې قیمتي دي. د زمزم اوبه نه دي ډېرې قیمتي دي. دا عامې اوبه نه دي موږ تاسو چې د کورونو کې استعمالوو. دا ته په یو بوتل کې بندې کا 10 ورځې کېده چې 10 ورځې پسې کولو کې که نه نو خوند به بدل وي. خوند به څه دی بدل وي. او موږ کره اوس هم د زمزم د اوبو یو ټپکه پرته ده پته نشته چې کوم یاره تقریبا چې 4-5 کاله به کېږي. 4-5 اوس خو مې پلار ځان سره نور هم راوړی وي او 4-5 کاله به کېږي هغه چې اوس هم کولو کې هغه ټپکه بالکل ښکلې خوند ښه مزېدار نه پکې تریخوالی شته نه پکې زنګ شته. دا عامې اوبه نه دي دا چې ته په یو لوښي کې بند کړي که نه نو چې دا کېږي یو میاشت نیم پې تېره شي دې کې زنګ را پیدا شي شینوالی پکې را پیدا شي. حقه د زمزم هغه اوبه مونږ کره چې کومې پرتې کې زنګ هم نشته. دا ولې لکه دا ډېرې د کمال شي. نو حضرت اسماعیل علیه السلام او هاجري بیبي حقه د زمزم هغه اوبه وڅښلې. بیا د هغې نه پس ګورئ جي واقعه ډېره اوږده ده. زه درته مختصر دا خپل هغه متعلق له زه راځم جي. نو د هاجري بیبي چې دی د صفا غر ته او د مروه غر ته چې دا وختلو دا منډه به ووهله. نو دا منډه الله ته څه د ډېره خوښه شوله. چا ته خوښه شوله که الله ته خوښه. الله خو هر څه ویني که الله خو په هر څه باندې قادره دی. نو الله ته دا منډه خوښه شوله. نو وروره اوس چې څوک عمرې له لاړ شي یا حج دپاره لاړ شي نو چې دقه منډې نه والې که نه نو دم پې لازمي څه پې لکه دم پې لازمي. او په عمره کې چې دا د صفا او د مروه دا منډې نه وښلې که نه د دې صفا نه د دې مروه نه دا تګ یې نه کړې نو عمرې نه کېږي. صرف په طواف باندې خو عمره نه کېږي. د عمرې دپاره دا شرط دی چې یو به طواف کې 7 چکرې به تاوې د بیت الله شریف نه حجر اسود نه به شروع کې او په حجر اسود به ختمې. بیا به راشي په برنډو کې مخامخ چې دی نو بیا د دې حجر اسود ته مخامخ چې دی نو دا صفا مروه دا 2 غرونه دي. شروع به سرې د صفا نه وکړي په مروه باندې بیا څه دی اخري چکر ختمېږي. خدای دې نصیب کړي امین ووایي. نو دا عمره شوله یو طواف او د صفا مروه دا څه دا منډې او دا صفا مروه نه دا منډې یو شان منډې نه دي چې ته به یو شان بس منډې وخې. د دې دپاره خپل هغه حد مقرر دی. حد د مقرر کېدو دپاره چې دی عربیانو هلته یو شنه لایټونه یې لګولي دي. هغه شنو لایټونو چې ته ورورسې نو ته به تیزېږي. سړي به منډه وخي او ښځې به منډه نه وخي. سړي به څه دی منډه وخي ښځې به منډه نه وخي. نو ګورئ جي هغه د صفا مروه دا منډې د هاجري بیبي وښلې وي. الله ته ډېرې خوښې شولې. الله د عمرې او د حج د ارکانو نه وګرځولي جي. د عمرې او د حج د عظیمو ارکانو نه الله وګرځولي. او قرآن کې الله وایي ان الصفا والمروة من شعائر الله. الله وی دا صفا او مروه چې ده الله وی دا زما نښې دي زما نښې. الله وی من شعائر الله څه مطلب دا شعائر د الله دي دا د الله نښې دي دا د الله د قدرتونو څه دي نښې دي. الله وی دا زما نښې دي. پوه شئ تاسو. نو هاجري بیبي سرې دا منډې ووهلې. اوس حاجیان حج دپاره تلي دا مینا میدان کې څه دی پرون داسې جمع کېږي. څه بختور خلک دي الحمدلله. ډېر حاجیان شکر دي تلي دي. خدای دې دا حجونه قبول کړي او الله دې موږ او تاسو له هم سره غیبي اسباب برابر کړي. نو حضرت ابراهیم علیه السلام چې دی بیا ډېره موده پس راغی نو دا حضرت اسماعیل علیه السلام داسې ظلمی شوی داسې. نو الله حضرت ابراهیم علیه السلام ته حکم وکړو
وی د دې څلورو غرونو ترمنځ څه دی یو بنیاد دی اقا بنیاد راښکاره که چې هغه بنیاد د بیت الله دی څه دی لکه د بیت الله دی نو حضرت ابراهیم علیه السلام وی یا الله ما ته خو بنیاد ته راته وښایې حضرت جبریل علیه السلام راغی او هغه د بنیاد هغه نښې ورته وښودلې وي دا سره دا د بیت الله بنیاد دی نو حضرت ابراهیم علیه السلام او حضرت اسماعیل علیه السلام پلار او زوی دواړه دونه بختور پلارم پیغمبر زویم بیا وروسته پیغمبر او دومره بختور چې د بیت الله شریف هغه تعمیر هغه بنیادونه څه دی راوښودي ای پلار به کار کو زوی به ورله خټه او ګټه ورکوله لګیا به او دا بیت الله شریف دا دیوالونه سره ډېر اوچت کړل او په دغه ځای کې یو کاڼی دی اوس هم هغه کاڼی موجود دی چې هغه کاڼي ته ویل کېږي مقام ابراهیم څه چې لکه مقام ابراهیم مقام ابراهیم د بیت الله شریف دروازه چې دا د بیت الله شریف د دروازې ته په دې سایډ باندې لګېدلې جنګلی ته تاو کړی دی اوس زما په خیال هغه کاڼی د هغه ځای نه وي لرې کړی دی څوک څه وایي خو ما بیا لیدلی نه دی زه خو 2018 کې عمرې له تلو نو مقام ابراهیم چې بیت الله شریف د دروازې ته څه دی مخامخ دی او په هغه مقام ابراهیم هغه جنګله کې چې ته وګورې داسې که نه نو هغې کې د خپو چاپونه جوړ دي څه شی لکه د خپو چاپونه دي دا د خپو چاپونه دا د حضرت ابراهیم علیه السلام د خپو چاپونه دا هغه کاڼې دا کله نه دي په کار شو چې کله د بیت الله شریف دا بنیاد یې وښلو دا دیوالونه یې چتول نو ګلکار چې کله ګلکاري کې دیوال اوچتي نو د څه شي بیا ضرورت راځي لکه نه تیز ووایه مړه په قوازه نه پیږې پیژنې نه قوازه ایم چې لږ ویښ شي ګلکار چې کله دیوال اوچتوي زه خو ګلکار نه یم خو دونه خو م لیدلي چې د څه شي ضرورت راځي د قوازې نو وروره دوی ته د قوازې ضرورت شي دغه کاڼي ورله څه د جنت نه یې راوړی د جنت نه او په دې کاڼي د پاسه حضرت ابراهیم علیه السلام به ولاړو چې څومره به اوچتېدو د الله په قدرت په کاڼی څه دی اوچتېدو چې به لاندې را کوزېدو نو کاڼی به واپس څه دی د خپل حد ته به راتلو دا د چا په قدرت دا د الله په قدرت نو حضرت ابراهیم علیه السلام او حضرت اسماعیل علیه السلام مورې جی بیت الله شریف تعمیر برابر کو دیوالونه چت هر څه برابر شو اوس ابراهیم علیه السلام چې کله دا بیت الله شریف دا تعمیر برابر کو نو الله نه سوال وکړي خدای دا خو برابر شو اوس په دې سره څه کوو اوس په څه کوو دې سره نو الله ورته د دې نه څه دی طواف وکړه د دې نه څه دی طواف وکړه نو طواف یې ته وکړلو او نورو خلکو ته سره د دې دعوت ورکړه نورو خلکو ته آواز وکړه چې تاسو راشئ په تاسو باندې حج فرض شوی دی تاسو راشئ حجونه وکړئ تاسو راشئ طواف وکړئ په دې خبره پوه شوې واورئ جي نو ابراهیم علیه السلام وی یا الله زما آواز زه خو چې آواز وکړم نو دا بس چاته به دا رسي دا به څنګه رسیږي هغه زمانه کې خو د سپیکر زمانه خو نه وکړه او نه د د ټیکنالوژي زمانه هم نه وکړه نه د موبایل زمانه وی یا الله دا آواز به څنګه دا به څنګه رسیږي دا به زه خلکو ته څنګه کوم واوره جي نو الله جل شانه ورته وویل چې آواز تو کې ابراهیم علیه السلام او د دې آواز دا رسول الله ورته دا زما کار الله ورته څه دا زما کار دی ابراهیم علیه السلام ادردلو دا آواز یې وکړو ای خلکو دا الله کور تیار شوی بیت الله او په تاسو باندې د دې طواف په تاسو باندې د دې حج فرض دی تاسو راشئ حج دپاره نو علما وی چې دا آواز الله تعالی او رسولو وی رسولو چرته ورسولو د خلکو دی روحونو ته ورسولو چې د چا روح دا آواز یو پیر اورېدلی دی نو یو پیر بزي حج له علما وی که د چا روح دا آواز دو پیرې اورېدلی نو دو پیرې بزي او که د چا هغه لس پیرې اورېدلی نو لس پیرې بزي پوه شوې خدای دې نصیب کړي نو دا د حج د بیت الله دا ورځې دي نو ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام پلار او زوی دواړو چې دي دا الله دا کور یې څه دی تیار کړلو بیا د هغې نه پس ورځي الله بیا حضرت ابراهیم علیه السلام ته وایي چې ته ځه واپس ځه خپل کلي ته ځه بس دا بیبي او دا حضرت اسماعیل علیه السلام پرېږده دلته حضرت اسماعیل علیه السلام او دا بیبي مور یې ورله پرېښودل ابراهیم علیه السلام واپس هلکه ولې به ورته الله وایي چې ته ځه هلته بله بیبي وه حضرت ساره حضرت ساره د ابراهیم علیه السلام چې کومه ړومبې بیبي وه تاسو ته ما ړومبینه شروع د هغې نه واچوله ړومبې بیبي وه حضرت ساره هغه په کلي وه
نو الله ورته ته ځه هلته واپس لاړ شه کلي ته. نو حضرت ابراهیم علیه السلام لاړ او دا مور او زوی چې دی دی پرېښودل. حضرت ابراهیم علیه السلام لاړو او دا مور او زوی پرېښودل. حضرت اسماعیل علیه السلام چې ښه زلمی شو نو مور ورله بیا د واده انتظام کولو. د واده انتظام یې ورله کولو. نو دا تاسو ته ما په ډومبي کې وویل چې دا دوی په کوم ځای کې آباد وو. نو دا څلور غرونه وو، د څلورو غرونو ترمنځ د دوی آباد وو. د دې څلورو غرونو نه اخوا چې دی یو قبیله اوسېدله، د قبیلې نوم و جرحم. نو حضرت اسماعیل علیه السلام له په دې جرحم قبیله کې څه دی واده ورله وکړو. څه ورله وکړه؟ لکه واده ورله وکړو. حضرت ابراهیم علیه السلام چې بیا ډیره موده پس راغی، واوره جیخه دی کې اوس یو نقطه ده چې ډیره موده پس راغی نو د خپل زوی د کور معلومات وکړي چې زما د زوی کور کم ځای دی. چې معلومات وکړل نو حضرت ابراهیم علیه السلام د خپل زوی کور ته نه داخلېدو ډایرکټ. ښه که نه؟ په دې خبره پوهېږې؟ پلار پیغمبر زوی پیغمبر هو، لیکن ابراهیم علیه السلام چې راغی د خپل زوی کور ته ډایرکټ نه داخلېدلو. او دا د شریعت اصول دی چې زوی چې دی زوی د پلار کوټې ته چې داخلېږي نو اجازت به اخلي چې پلاره زه درشم. پلار چې د زوی کوټې ته داخلېږي زوی کوټې ته نو یا به دا دروازه ټکوي یا به څه دی ټوخې وغیره به کوي، اواز به کوي. یا چې موږ او تاسو د هر چا ځای ته داخلېږو نو د شریعت موږ ته دا ادب ښودلی چې ته به اجازت اخلي. څه به لکه اجازت به اخلي. نو ابراهیم علیه السلام لاړو دروازه وټکوله. چې دروازه وټکوله نو د حضرت اسماعیل علیه السلام بیبي ورله دروازې لراله. ابراهیم علیه السلام ورته وی زما زوی حضرت اسماعیل کور دی. نو هغه ورته نه ستا زوی خو کور نشته. وی زما زوی چېرته تللی دی؟ وی ستا زوی تللی دی ځنګل ته ښکار دپاره تللی. څه دپاره؟ ښکار دپاره. نو حضرت ابراهیم علیه السلام د دې خپل انګور ورته لګه که نه زوی ښځې ته څه ورته وی لګه انګور ورته د انګور نه تپوس کوي وایي ستاسو په دې کور کې حالت څنګه دی؟ حالت هم څنګه دی؟ وخت هم څنګه تېرېږي؟ نو دا انګور چې دا د خپل سقر ته وایي ابراهیم علیه السلام ته وایي زمونږ خو ډېر سخت حالت دی، ډېره غریبي ده او بس سمې د ناشکرۍ خبرې ورته وکړې. دا ښځې وي هم ډېرې ناشکرې الا ماشاءالله که چېرته پکې وي. زمونږ خو ډېر سخت حالت دی او بس دا نشته او دا نشته پلانکي وډینګرې. حضرت ابراهیم علیه السلام ورته وایي د انګور ته وي ښه بچیه زه لاړم درنه خو چې زوی مې راشي حضرت اسماعیل علیه السلام نو هغه ته زما د طرف نه سلام کوه او د سلام نه پس ورته دا ووایه چې بابا جان دې ویل چې تره د خپل کور دا دورشل نه دورشل خو پېژنې که نه دورشل پېژنې لکه هسې به یې غلي دي وي تره د خپل کور دا دورشل چې ده دا بدله که دې خبره پېښ شوې وي دا بدله که. حضرت ابراهیم علیه السلام واپس لاړو فلسطین ته. چې کله حضرت اسماعیل علیه السلام کلي ته رانږدې شو واوره کلي ته نو هغه هم پیغمبرو زوی پیغمبرو نو هغه د خپل کلي په دې حالاتو باندې چې داسې کلي ته نظر وکړلو نو انوارات د خپل پلار د پیغمبرۍ هغه انواراتو ته الله وښودل چې یاره زما پلار جوړې راغلو ځکه زما د پیغمبرۍ هغه انوارات یې ولیدل. دا مونږ تاسو ته د ولیانو د انوارات منوارات مونږ ته نه ښکاري. د اولیاء الله د انوارات او د الله د طرف نه انوارات چې دا بزرګانو ته الله ښیي. مونږ تاسو دا سترګې چې دا ډېرې ګناهګارې دي دا ډېرې کمزوري دا سترګې دا هغه سترګو ته الله تعالی دا د اولیاء دا کرامات او د اولیاء الله دا برکات چې دي دا هغه سترګو ته الله ښیي چې کوم سترګو نظر څه دی دا صحیح لګېدلي. ګورې ښه په خبره پېښ شوې. نو چې کور ته راغی نو کور کې بیبي ته وایي څوک خو راغلي نو نو بیبي ورته ستا پلار حضرت ابراهیم علیه السلام راغلی وي ښه زما بابا جان څه وې او زما بابا جان ایثار نه شو واپس لاړو وي او ستا بابا جان ایثار نه شو هغه وي چې ټیم نشته ځان رسوم واپس خو ستا بابا جان څه دی یو دوه خبرې ما ته پرېښودې دي. یو خو دا چې په تا باندې څه دی سلام وي او دویم دا خبره کوله چې بابا جان دا وی
چې ترې د دې کور دا دورشل نه دا بدله که. نو حضرت اسماعیل علیه السلام هو پیغمبرو پوهه زیاته و د پیغمبر علم زیات وي د امتیانو نه، د پیغمبر پوهه زیاته وي. نو حضرت اسماعیل علیه السلام بیبي ته وایي ښځې څه پوه شوې چې زما پلار ولې وویل چې یاره ترې د دې کور دا دورشل بدله که؟ هغه ورته زه پوه نه شوم په دې. وی دا تا ناشکري کړې ده او تا د ناشکرۍ خبرې کولې، نو پلار مې دا سوال جواب پرېښودی چې ستا دا ښځه ډېره ناشکره ده او په ناشکرۍ په خبرو الله خفه کي، ترې دا ښځه څه دی دا بدله کړه. د دورشل نه څه مراد؟ بیبي ستا مراد. دورشل نه څه مراد؟ دا بیبي ته مراد ده. پیغمبرو د پیغمبر پوهه زیاتی، زمونږ دپاره دا حکم نشته، زمونږ دپاره دا حکم نشته، ځکه مونږ او تاسو چې دی په الفباتا نه پوهېږو نو په دغې خبرو به څه پوه شو. په خبره پوه شوې؟ پیغمبر چې دی هغه په خپلو خبرو په هر یو شیز باندې څه دی ښه پوهېدلو. بیا چې کله حضرت اسماعیل علیه السلام بله بیبي وکړله، حضرت ابراهیم علیه السلام بیا ډېره موده پس راغی. چې بیا راغی دروازه وټکوله، نو انګور ورته وایي چې څوک یې؟ نو دی ورته زه حضرت ابراهیم علیه السلام یم، د خپل زوی د حضرت اسماعیل علیه السلام ملاقات ته راغلی. نو هغه ورته وایي انګور ورته چې بابا ستا زوی چې دی حضرت اسماعیل علیه السلام خو کور کې نشته، د تجارت په عرض باندې ډېر لرې تللی دی. نو حضرت ابراهیم علیه السلام ته تپوس کړي چې بچیه په کور کې هم څه حالت دی؟ هغه ورته بابا جانه کور کې خو زمونږ ډېر ښه حالت دی، خو ښکلي وخت هم تېرېږي، هر یو شی ښه ډېر دی. خدای دې زمونږ په دې ښځو کې هم داسې د شکریا دا خبرې پیدا کړي. وایي زه خو هم پېژنم که نه، ټول پېژنم پوه شي. نو حضرت ابراهیم علیه السلام ورته وایي زما زوی چې کله راشي د تجارت نه، نو زما په زوی باندې زما سلام ووایه، او د سلام نه پس ورته ده ووایه چې بابا دې وایي چې ستا د دې کور دا دورشله نه ده، دا بلکل برابر ده، دا برقرار وساته. داسې دی لکه برقرار وساته. حضرت اسماعیل علیه السلام چې بیا څه موده پس راغی، ابراهیم علیه السلام واپس لاړو. دا شی بند شو، تو ورشه دا بټون و انشاءالله GPS بټون و مخې د بټون و ها وخت چې جی بس خبر راټولو څه ګرمي ده څه تاسو هم تنګ شوي. نو حضرت ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې دا خپله دورشل دې څه دی برقرار وساته. چې حضرت اسماعیل علیه السلام واپس راغی، تپوس یې وکړو چې زما بابا خو نو راغلی، ښځې ورته بلکل ستا پلار راغلی و. پلار دې یو دوه سوال جواب پرېښودي، یو دا چې سلام، دویم دا چې دی وویل چې دورشل دې څه دی برقرار وساته. حضرت اسماعیل علیه السلام بیبي ته وایي وی ته په دې باندې پوه شي چې د دورشل نه څه مراد دی؟ وی نه زه خو په پوه نه شومه. وی د دورشل نه دا مراد دی چې زما پلار وایي چې ستا دا بیبي دا شکرګزاره ده، دا برقرار وساته. په دې خبره باندې پوه شوې؟ نو بیا د هغې نه پس حضرت ابراهیم علیه السلام چې بیا راغی، نو بیا یې څه دی یو خوب ولیدو. خوب یې داسې ولیدو چې الله ورته په خوب کې وایي چې ای خلیله، ای زما دوسته، دا خپل زوی حضرت اسماعیل علیه السلام نری دا علال کا، دا ذبح کا، دا څه کړه کا؟ ذبح کا. حضرت ابراهیم علیه السلام چې راپاسېدو د خوب نه، نو د پیغمبر خوب چې دی دا وحی. نو ابراهیم علیه السلام پوه شو چې دا خو د الله د طرف نه حکم دی چې دا خپل زوی د څه دی حلال کا. راغی حضرت ابراهیم علیه السلام د خپل زوی ته وایي حضرت اسماعیل علیه السلام ته چې بچیا ما خو بیګا خوب لیدلی دی، او خوب کې راته الله ویلي چې دا خپل زوی د څه دی دا حلال کا، دا ذبح کا. حضرت اسماعیل علیه السلام وتی بابا جانا چې دا الله د طرف نه حکم دی، دا الله حکم دی، دا الله امر دی، بلکل زه تابعدار یم، ما څه دی ذبح کا د الله په حکم سره. لکه ګران کار دی که نه دی؟ حضرت ابراهیم علیه السلام مور ته ولویل دا بچی می تیار کا، دی زه بوزم چې د مینا میدان ته بوتللو. نو حضرت اسماعیل علیه السلام یې سمللو، سترګې ورله وتړلې. ابراهیم علیه السلام چاړه راوویستله، په مرۍ ورله چاړه راښکله، لیکن چړې چې دی کار نه کوه.